کوم. که چیرې موږ د افغانستان د 19 کلن جنګ ته وګورو، همدارنګه له دې وړاندې په افغانستان کې د روسانو اشغال ته وګورو، ډېر کله په هغه وخت کې هم داسې سوي دي چې روسانو به یو کار وکړه، افغانان به ووژل، افغانان به یې له منځه یوړل، په افغانانو په شخصي حریم به یې تېری وکړل، وبه یې وژل، پړه به یې د وخت حکومتونو په غاړه اخیستله. دا معمول ده. هر اشغالګر د ځان دپاره په کوم ملک یا په کومه سیمه کې چې نظام رامنځته کوي، د ځان د خپل اشغال د مشروعیت لپاره رامنځته کوي. موږ که چیرې په دې خبره باندې موږ غور وکړو، دغه هغه څه دي چې د امریکایانو په خوله باندې ویل کېږي، یعنې امریکا لخوا د ورته وظیفه ورکول کېږي چې دغه څه تاسې ومنئ. که نه د سپریاقې ته چې موږ وڅېړو، د سپریاقې ته جذب کوونکي چې کوم کسان ورته افغانان ورته جذب کړي دي امریکایان دي، معاش د امریکایانو لخوا ورکول کېږي، تجهیز د امریکایانو لخوا کېږي، صرف د امنیت ملي په نوم باندې یادېږي او د امنیت ملي په نوم باندې یو قطعه ده. امنیت ملي هیڅ رول نه لري په عملیاتو کې، په اکثریت عملیات دوی خپل سر عملیات کوي، عملیات د امریکایانو لخوا کېږي. دغه هغه څه دي چې موږ تاسو ته دا را په ګوته کوي چې دلته مطلق واک د زیاتو عملیاتو د امریکایانو په لاس کې ده، د بهرني ځواکونو په لاس کې ده، او دلته افغانان مسؤلیت نه لري، دلته بېګناه افغانان وژل کېږي. اوس ولې ملکي وګړي ولې باید ووژني دوی؟ د هر اشغالګر تاسې د اشغال تاریخونه وګورئ، د هر اشغالګر دنده دا ده، هر ملک چې اشغال شوی ده په هغه ملک کې د اشغالګرو لخوا ملکي خلک وژل شوي دي، نظامي خلک وژل شوي دي، هغه د دوی په وړاندې هغه کوم ډلې چې جنګیږي مبارزین هغه ځپل شوي دي، همدارنګه ښځې وژل شوي، ماشومان وژل شوي. دا د اشغال خصلت همدغه شی ده. که موږ د افغانستان تاریخ وګورو، له هلاکو هم چنګیز، همدارنګه روسان، انګریزان، تر ننه پورې چې اوس امریکایان دي چې اشغال شوی ده، دلته ملکي خلک تر ډېره پورې ځپلي دي. ولې دلته وضعیت یو بل ډول ده؟ دلته اوس دوی عملیات د ترهګرو پر ضد کړي د امنیت ملي سرتېرو، ولې هغه څه چې اوس د ننګرهار محلي مقامات وایي لا توسه پورې جوت هم نه ده، مشخص هم نه ده چې څوک پکې وژل شوي، دوب هیات ورته ټاکلی، کیدای شي دا ترهګري دا مشران یو څه موږ درته وایو چې د یو د ملت په سترګو کې خاورې اچول دي، هغه همدغه ته ویل کېږي. د دې رسنیو مسؤلین، د رسنیو استازي دوی ورغلل، خپلې مصاحبې کړې دي، عکسونه یې نشر سول، د دوی جنازې راویستلې سړک غاړې ته. موږ ټول ولیدل 2 میاشتنی ماشوم خو هېڅکله دا ترهګر نشي کېدی، هېڅکله دا یو نظامي نشي کولی. ګوره دغه ماشه خو د انسان په لاس کې ده، ته چې په یو 2 میاشتني ماشوم باندې ماشه کش کوې او هغه له منځه وړي، دا خو هېڅ خطا نه ده. مګر دلته په مرمۍ باندې ویشتل شوي دي دا ماشومان. دا هغه څه دي چې د افغانستان د نظام له داخل نه، او همدارنګه امریکایان غواړي چې د افغانستان نظام تضعیف کا، د افغانستان نظام له داخل نه له منځه یوسي، د ولس بې باوري په نظام باندې زیاته کا، ولس نور هم واخلي په د حکومت په نظام باندې بې باوره کا، او د نظام تخریب کې ونډه لري. اداره شما چی میبینین؟ چی خواهد شد؟ زه دا وایم چې که دغسې خودسره بریدونو چې ملکیان کې وژل کېږي، افغانان، عام افغانان کې وژل کېږي، عواقب به ډېر د حکومت لپاره خطرناک وي، او نظام به په له منځه وړلو کې به زه وایم خپله نظام کار کړی وي. دغه هغه څه دي چې د افغانستان خلک تل حساسیت د ملکي وژنو سره لري. افغانان تل چې جګړې کړي دي په ټول د تاریخ کې دوی د خپلو نوامیسو لپاره کړي دي او د خپل دفاع لپاره یې کړي دي. که چیرې حکومت بیا هم ملکي وژنو باندې مثلا همداسې ادامه ورکا او ترسره یې کا، ملکي خلک ووژني، زه فکر کوم ولس به د حکومت باندې نور هم بې باوره کا، حکومت او د ولس روابط به نور هم خراب شي، او حکومت د ملت او د حکومت ترمنځ به خلا ډیره زیاته شي. تاسې وګورئ دا تنها د ننګرهار مسئله نه ده، په افغانستان کې په مختلفو ولایتو کې، فراه کې وژل شوي، میدان وردګو کې وژل شوي،
کاپیسا کې وژل سوي، په خوست کې وژل سوي، پکتیکا په اکثریت ولایتو کې ملکي وګړي وژل کیږي، له منځه وړل کیږي. دغه هغه څه دي چې د حکومت پایې ضعیفه کوي. حکومت خو هغه وخت حکومت ده چې د ملت امنیت راولي، ولس ته امنیت راولي، ولس ته سوکالي راولي. یو وخت کې چې حکومت هغه ماهیت له لاسه ورکړه چې ولس خپله وژني، ولس خپله له منځه وړي، زه فکر کوم د حکومت شتون به هم په هغه وخت کې قانوني بڼه ونه لري، حکومت به هم قانوني نه وي، او همدارنګه ولس به هېڅکله نور په حکومت باندې باور ونه کړي، اتکا ونه کا، باور به پې ونه کا، او دا به د حکومت د مخالفو ډلو د تقویې لپاره خپل حکومت کار کړی وي. بلې اوس وروسته د داسې پیښو نه مخکې د دې نه تنها د خلکو نه بښنه غوښتل سوې، دا کافي ده؟ زه دا وایم د هر حکومتي چارواکی چې بښنه غواړي، مخکې خو به بښنه غوښتل کېده، د کرزي صاحب تر حکومته پورې بښنه غوښتل کېده. اوس هغه تشه بښنه هم نه غوښتل کېږي، په تشه بښنه باندې هم نه کېږي، او که یې وغواړي په یو هیئت ټاکلو باندې هم نه کېږي چې د یو چا کورنۍ له منځه وړه. زه به وایم ولسمشر کورنۍ به دې له منځه یوسم، اولادونه به دې له منځه یوسم، یو څوک به یې له منځه درته یوسي، هغه به بښنه نشي کولی، ته به یې وبښې، یو افغان په توګه به یې ونه بښي، د رئیس جمهور په توګه خو طبعا چې نه بښي. نو د خلکو په مابینځ کې په ولسو کې عقده پیدا کېږي، دا عقده به بیا باعث د دې نه سي چې دوی راسي د ترهګرو ډلو صفوفو ته ولاړ سي. زه وایم چې دا اوس جګړې دومره زیاتې سوي، جنګونه دومره زیات سوي دي، د مرکز د کابل پلازمینې تر څنډو پورې جګړې را رسېدلې دي. دا هغه څه دي چې ولس یې په حکومت باندې بې باوره کړی، ځکه دلته هره ورځ افغانان قرباني ورکوي، دلته افغانان وژل کېږي، دلته د افغانانو مسؤلیت نشته، افغانان هره ورځ چې وژل کېږي د پوښتنې څوک نشته، دلته افغانان زندان ته اچول کېږي، دلته افغانان بېګناه بندیانېږي، افغانان په ډېرو مواردو کې حقوقي کوم حقوق د دوی چې دي هغو ته لاسرسی نه لري. خپل له کلیو نه په ډېر عادي جرم باندې خلک راوستل کېږي، په میاشتو میاشتو دلته بندیانېږي، په یو عادي جرم باندې خلک په زندان کې تر هغه پورې ساتل کېږي چې تر هغه پورې چې مثال د دوی حیال ته له منځه لاړ شي یا په دوی باندې کلونه ونوځي. آقای شریفی در گذشته هم